او ځکه د امام قاضي ابو یوسف رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله مشر شاګرد او تاسو به نوم ډېر اورېدلی ابو یوسف صاحب دی په زنکدن کې ګوره د یو شاګرد د ابراهیم ابن الجراح هغه دا وایي چې ابو یوسف رحمه الله بیمار شو نو یې زه پسې ورغلمه د بیمارۍ د تپوس دپاره نو چې مې ولیدو نو بېهوش و تکلیف پې زیات شوی د هغې د لاسه بېهوشه شوی نو بیا چې کله په هوش کې راغی او د زنکدن دا سختې بتلې راتلې وی ما ته وی چې ابراهیم صاحب خپل شاګرد ته وي چې دا پلانې مسله مې دې ذهن ته راغلې ده ته دې باره کې څه وی ما ورته چې فی مثل هذه الحال دا وخت د مسلو نه دی په تاسو باندې تکلیف دی په تاسو باندې سخت وی کیدی شي د دقې مسلې د بیانولو او د زده کولو د لاسه مې الله وبخي څه پته لګي دا د هغه د زنکدن وخت دی یعنی نه دې ټیم کې د هغه بدن روغ دی نه دې ټیم کې هغه د سختۍ نه فارغه دی نه دې ټیم کې هغه په راحته کې دی هېڅ د مرګ زنکدن دی او ټولو ته مونږ ته پرته ده مونږ ته به هله پته ولګي خو صرف مشکل به دی چې په هغه ورځ به بیانولی نه شو نور پته به مونږ ټولو ته لګي صرف دی چې بیا به بیانولی نه شو دا چې کله راله مونږ ته به پته ولګي او بیا به دا راته محسوس شي چې په دغه ټیم کې سړی خبره نشي کولی دی به ګله مسلې زده کوي خبره قصه مې صرف دې دپاره وکړه چې یعنې هغوی سره د دې وخت دومره قیمت